السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. درنو دوستانو، په دې هیله جوړ روغ او د صحت په جامو کې به نغښتي یاست. قدرمنو مینهوالو، نن غواړو له تاسو سره ډېره په زړه پورې ویډیو شریکه کړو. هیله د ویډیو تر پایه وګورئ. خو تر هر څه دمخه که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره د ګینټۍ آپشن انتخاب کړئ او سي آل باندې کلیک کړئ تر څو زموږ له هرې نوې ویډیو په وخت او ښه خبره شئ. قدرمنو مینهوالو، موږ سره دلته یو دوه اپلیکیشنه دي چې په دې کې ډېر ښایسته تلاوت دی. نو موږ غواړو چې د دغه اپلیکیشن له طریقه چې کوم تلاوتونه په ده کې پراته دي دا واخلو، میموري کارت ته یې کویې، موبایل سیټ ته ور واړوو تر څو هغه بل چا ته مو لیږلی شو، هغه ایډیټ هم کړی شو او له هغه څخه لا ښه استفاده وکولی شو. له اپلیکیشن یا پروګرام څخه د عکس لرې کولو. ځینو اپلیکیشنو کې عکسونه وي او ځینو اپلیکیشنو کې ویډیوګانې وي، ځینو کې میوزیک وي. دا چې څنګه کولی شو له دغه اپلیکیشنونو څخه میوزیک، ویډیو او عکس وغیره فونټونه دا ترلاسه کړو، نو د دې لپاره موږ همدغه ویډیو تاسو لپاره جوړوو تر څو تاسو په دې باندې وپوهیږئ. دې کې ایډیټور ته تاسو ضرورت لرئ چې په خپل موبایل کې انسټال کړئ. دا هم چې راخلاص کړل، سلیکټ ای پی کې فرام ایپ باندې به کلیک کړئ. هغه پروګرام کې چې تاسو غواړئ د هغه څخه ډیټا راواخلئ، نو هماغه پروګرام راواخلئ. دغه پروګرام دی، دې باندې مو چې کلیک کړ بیا به سمپل ایډیټ فایل ریپلیسمنټ باندې به کلیک کړئ. په دې مو چې کلیک کړ دا وګوره تاسو ته د ایمیج آپشن ورکوي. په دې پروګرام کې چې کوم تصویرونه دي هغه ټول تاسو ته راځي، نو د دې طریقه تاسو ایمیجونه راخیستلی شئ میموري کارت یا سیټ ته. او دا آډیو باندې مو چې کلیک کړه، په دې پروګرام کې چې کوم آډیو فایلونه دي هغه ټول تاسو کولی شئ سیټ ته انتقال کړئ. راځو یو له مخې، خو لومړی به لاړ شو چې یو نوی فولډر دې لپاره جوړ کړو په ګالري کې، په فایل منیجر کې. یو نوی فولډر جوړوو تر څو دا فایلونه پکې ور واچوو. د دې قاري نوم شیخ عبدالرحمن اسد ده، ډېر ښایسته تلاوت کوي. دغه غواړم چې زه خپل فایل منیجر ته ور انتقال کړم. راځو هغه فولډر دلته را پیدا کوو. یو ځل چې هغې فولډر ته داخل شوئ بیا نو انشاءالله ډېر د اړتیا نشته چې تاسو هر ځل داخل شئ. دغه سیو آپشن باندې مو چې کلیک کړ، خالي اوکې به ووهئ، فایل په خپله ذخیره کېږي. دا ډېره اسانه طریقه ده او ډېره مهمه او ضروري ده. کیدای شي تاسو لپاره ډېر وخت په کار شي. کوم پروګرام کې چې تاسو موزیکونه یا آډیو فایلونه وي په دې طریقې خپل فایل منیجر ته انتقالولی شئ. مثلا یو پروګرام کې فونټونه دي، تاسو غواړئ چې فونټونه بس ذخیره شول، یو څو دانې پاتې شول. په پروګرام کې فونټونه دي، تاسو غواړئ چې فونټونه خپل فایل منیجر ته ور انتقال کړئ. نو څنګه کولی شئ؟ تاسو ته یو پروګرام وګورم چې هغې کې فونټونه وي چې هماغه ایډیټ کړو. دا مرید پکسل لایف سمپل ایډیټ. دا اوس فولډر پیدا کوو، دا د فونټ دغه فونټونه دي. تاسو کولی شئ چې خپل میموري کارت ته یې ور انتقال کړئ. نستعلیق، پښتو سرلیک، پښتو عادي، پښتو کش سوي، پښتو کونج لرونکي، پښتو
دا ټول فونټونه موږ اوس یو سیټ ته ور انتقالوو. خو لومړی ورځو یو فولډر ایجادوو ورته فونټونه. اوس راځو د ذخیرې لپاره ټیټر اشوکا وغیره وغیره دې فولډر نه وځو، فونټونه فولډر را پیدا کوو فایل منیجر کې. دا د فونټونه بس یو ځل مو چې فولډر انتخاب کړو بیا دې ته اړتیا نشته چې بار بار یې انتخاب کړئ. دا ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې فونټونه هم خپل موبایل ته ور انتقال کړئ. دغه طریقه په نورو برنامو کې نورو کې ترېنه استفاده وکوئ، ویډیو ایډیټر کې، په عکس جوړولو کې، په نورو ځایونو کې، حتی په کمپیوټر کې ورڅخه استفاده وکوئ، ملګرو ته یې ولیږئ. نو کولی شئ چې په دې طریقه فونټونه هم خپل موبایل ته ور انتقال کړئ. دا فونټونه خو ډېر زیات زه به په کرار خپل موبایل ته انتقال کړم ځکه چې ماته هم په کار دي. نو په دې چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي، تر بلې ویډیو چې یو ځل بیا زه ستاسو په درنه شکر کې حاضرېږم، په بخښونکي لحظه زړه مو سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله سوکاله مو غواړم. زموږ چینل او فیسبوک پاڼه ټکنالوژي زده کړه درسره سبسکرایب او فالو کړئ او زموږ ویډیو ته لایک او کمنټ هم مه هېروئ. ښه وخت، ښې چارې له مو مل شه.